افغان ټیم مخکې خو دی راغلي پېښور کې لوبې زده کړې زموږ د پاکستان ماته خو پاکستان یو بل ټیم ښکاري. راشد چې بل شپه اتڼ کوو ستا ورسره اتڼ تړه کېده؟ نه نه اتڼ زما دا خو د اجراګانو کار دی، دا زما نه دی خوښ او پاتې شو. خوشحالي هر سړی کوي، څوک په ډزو کوي څوک په پټاخو کوي، خو اتڼ مې نه دی خوښ. ما د خپل ورور په واده کې ګډه نه کړی، دوی ته به څه وکړم. مطلب تاسو په دې حق کې که پاکستان ته د لوبو پاتې شوي وه نو پاکستان به مخکې تللی وي. پاکستان به مخکې تللی، صرف دغه خبره ده، نور هغه پښتون دا پښتون یو پښتون. او راشد خان چې بل شپه اتڼ وکړو زړه دې خوشحاله شو؟ یاره بس هغه زړه مې خوشحاله شو. ظاهره هغې غریبانان ډېر وخت نه دې خبرې ته پته مو چې پاکستان له شکست ورکړي او دوی پاکستان له لاونډه کې شکست نه ورکړی، نو ظاهره دا د لومبۍ کامیابي وه ونډه کې. افغاني کرکټ لوبډله کې د کوم یو بالر ډېر زیات خوښ دی؟ هغه څه شینا نه دی. کوم شینا؟ یو خو زمونږ د کلي شینا دی. نه بل کرکټ کې چیرې یو ما سره دا یو شینا دلته هم ولاړ دی. په اور کې څو بالئ؟ اور کې شپږ. او چې وایټ پکې وشي بیا؟ بیا اوه. او چې نو بال پکې وشي بیا؟ بیا دا ورسه اته. او چې وکټ پکې والي بیا څو بالئ؟ بیا هماغه اته کېږي. چې وکټ پکې والي بیا هم په اور کې اته بالئ؟ نه شپږ بالئ. سلامونه او ستړي مه شئ. د افغان سټریم ملګرو امیر شهباز قلندر یم او په دغه شیشه باندې نیغ په نیغه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. راغلی یم په پېښور ښار کې بوډ بازار ته او ګورو دلته کې د خلکو نظرونه اخلو. تېره شپه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه مقابله شوې وه په هغې کې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. ګورو راځئ داسې ملګرو له ورځو او چکر لګو چې د خلکو د هغې باره کې څه تاثرات دي او د خلکو څه نظر دی. ستړی مه شئ کاکا جي. ډېره ډېره مننه. نوم هم څه دی او د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوزي پښتونخوا که د بره پښتونخوا؟ زه پېښور یم او محمد جمیل مې نوم دی او ریګي یم. ښه جي. د پاکستان او د افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ چې دا کومه زوروره مقابله وشوه هغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ډېره ښکلې مقابله وه او شایقینو او عوامو ته ډېر انجوی یې کوه او ډېره زبردسته د ورلډ کپ زما ټول نه لکه ټول نه ګرمه مقابله وه. ټولو نه ګرمه مقابله وه. ورلډ کپ دا دومره چې ګرمه وه د دې وجه څه وه؟ د هغې وجه دواړو ټیمونه وو چې دواړو ټیمونو ډېره ښه لوبه وکړه او خاص کر افغانستان ډېره ښه لوبه وکړه. هغې پاکستان په هره شعبه کې تقریبا پاتې راوستو او بس د یو میچ تر د یو میچ موږ تر حده دا ویلی شو چې هغې پاکستان خپله برتري ثابت کړه. په پاکستاني کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی ډېر خوښ دی؟ یاره زما خو جي رضوان خوښ دی، بابر اعظم او داسې چاچا افتخار هغه مې خوښ دی. او په افغاني کرکټ لوبډله کې د کوم لوبغاړی خوښ دی؟ ابراهیم زدران. ابراهیم زدران. او راشد خان چې بل شپه اتڼ وکړو زړه دې خوشحاله شو؟ یاره بس هغه زړه مې خوشحاله شو. ظاهره هغې غریبانان ډېر وخت نه دې خبرې ته پته مو چې پاکستان له شکست ورکړي او دوی پاکستان له لاونډه کې شکست نه ورکړی، نو ظاهره دا د لومبۍ کامیابي وه ونډه کې افغانستان د پاکستان خلاف، نو بس د هغې اتڼ چې و ګډی چې و بس هغه حقه وه. بله افغاني کرکټ لوبډله هغوی چې د کومو حالاتو نه راتېر شو کوم په سختو حالاتو کې هغوی دې مرام ته ځان راورسوه هغوی ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ افغان ټیم مخکې خو دی راغلي پېښور کې لوبې زده کړې زموږ د پاکستان ماته خو پاکستان یو بل ټیم ښکاري.
ما ته خو زما باید دونه ګران دی او بل دا چې هغوی مونږ سره دلته اوسېدلي کلاړیان هم ټول لکه پېښور نه او زمونږ پاکستان نه هر څه زده کړي خو هغوی دې لپاره ډېر انتظام کړی ډېر انتظار یې کړی غریبانو ډېر واقعي ملکي حالات هم ډېر خراب دي او د هغې باوجود افغان کلاړیان چې تر کوم ماړام ته او کوم ځای ته او کوم کامیابۍ ته ورسېدل دا هغې یو صبر الله پاک ولې یو انعام ورکړو چې هغوی بس خپل محنت جاري ساته او بس دا محنت او سوچ یې لرلو چې زه به د عالمي د کرکټ چې کوم غټ غټ ټیمونه دي هغو سره مقابله کوم او هغه ثابته کړه اخر کې. ډیره مننه کاکاجي ستړی مه شې وروره خیر اوسې مهرباني. څه دې نوم دی او د کوم ځای د کوزي پښتونخوا یې که د بره پښتونخوا؟ زما نوم خو رشید دی اصلا کې یو د افغانستان خو پیدایش هم دلته شوی. ډیره ښه ده ډیره ښه ده. دا راته ووایه تېره ورځ چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا کومه زوروره مقابله وشوله په دغې باندې ته څه فکر لرئ؟ بس موږ خو فکر دا لرو چې افغانستان ډېر ښایسته لوبه وکړله ماشاءالله او پاکستان هم ډېر ښه ټیم دی او دې نه مخکې موږ انګلینډ ته ډیفیټ کړی او اوس هم پاکستان وکړو نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو په دې باندې. افغانستان چې دا کومه بریا ترلاسه کړه څه فکر لرئ د کم یو لوبغاړي په دې کې زیات لاس و؟ بس لوبغاړو خو ټوله ماشاءالله ډېره ښایسته لوبه وکړه. اول بالینګ ډپارټمنټ زموږ ډېره ښایسته لوبه وکړه او وروسته بیا بیټینګ کې زموږ ډېر زیات خوندوره لوبه وکړه. ابراهیم زدران شو، رحمان الله ګربز شو، ورپسې دریم نمبر باندې رحمت شاه راغی هغه ډېره ښایسته لوبه وکړه او زموږ کپتان صاحب حشمت الله شاهدي هغه هم ډېره ښایسته لوبه وکړه. په پاکستاني لوبډله کې د کم یو لوبغاړی خوښ دی؟ په پاکستاني لوبډله کې زما چې د خوښې فیورټ کلاړي دی هغه محمد رضوان دی ډېر خاکساره انسان دی. ډیره ښه ده ډیره ښه ده. مخکې څه فکر لرئ د افغانستان چې کوم را روان میچ دی صحیح شو هغې باندې څه فکر لرئ؟ افغانستان به په هغې کې بریا ترلاسه کړي؟ انشاءالله موږ باقي 4 میچه پاتې دي چې یو سریلانکا سره، نیدرلینډ سره او ساوث افریقا او استرالیا دي. انشاءالله نیدرلینډ او سریلانکا خو درته ووهو خو د افریقا او استرالیا لږ 50-50 چانس دی. او که تې ووهلې نو بیا؟ بس دا پکې راځي یا به یې وهي یا به دې وهي. ډیره مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان. دا موږ سره یو بل ځوان ولاړ دی راځئ د ده نه تپوس پوښتنه یې کوو چې د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ چې کومه زوروره مقابله وشوله په هغې باندې د دوی څه نظر دی؟ ستړی مه شې وروره. څنګه چل دی ښه جوړ خیریت دی. دا راته ووایي د کوزي پښتونخوا سره تعلق ساتي که د بره پښتونخوا؟ بره دواړو سره تعلق ساتو خو بس اصلي بره دی. نوم یې څه دی؟ شاکر الله. او کار روزګار څه کوي؟ بس دا پردو کار دی پردې مردې کوو بس دا کار. او بله شپه چې دا کومه زوروره مقابله وشو د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ په هغې کې افغانستان بریا ومونده په کوم نظر ورته ګورئ؟ بس موږ په دې نظر ګورو بالرانو ورسره بیټسمینانو بس اخر کې نوی الحق ښه بالینګ وکړو او رحمت شاه بیټینګ وکړو او ابراهیم زدران ښه بیټینګ وکړو. په افغاني کرکټ لوبډله کې د کوم یو بیټسمین خوښ دی؟ ګربز. او بالر د کوم یو خوښ؟ فاروقي. په پاکستاني کرکټ لوبډله کې د کوم بالر خوښ؟ بالر مې نه خوښي. او بیټسمین دی پکې کوم یو خوښ؟ محمد رضوان. محمد رضوان په څه وجه دی خوښ دی؟ اخلاقي دی. اخلاقي دی. ښه بیټینګ هم کوي کیپینګ هم ښه کوي او بس. په خپله دی کرکټ کړی دی؟ زه خپله ښه کرکټ کوم خپل هر سهار ځو کرکټ کوم. بالر یې که بیټسمین؟ بیټسمینان است موږ. په اوور کې څو چکې وهي؟ اوور کې بس دا قسمت دی کله 3 ولګي کله 6 ولګي کله 5. په اوور کې څو بالي؟ اوور کې 6. او چې وایټ پکې وشي بیا؟ بیا و. او چې 9 بال پکې وشي بیا؟ بیا دا ور ساته. او چې وکټ پکې والي بیا څو بالي؟ بیا یې هماغه ته کېږي. چې وکټ پکې والي بیا هم په اوور کې اته بالي؟ نه 6 بالي. دا موږ سره یو بل ورور ولاړ دی په شره باندې ماشاءالله ډېر زیات درست دی. راځئ د ده سره خبرې اترې کوو تپوس پوښتنه ترېنه کوو چې د پاکستان افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ دا کومه زوروره مقابله وشوله په دې باندې د دوی څه فکر دی؟ ستړی مه شې وروره. خیر اوسې څنګه چل دی ښه جوړ یې صحت د خیر؟ الله رحم دی. دا راته وایي نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ علي احمد مې نوم دی او یم د افغانستان. په افغانستان کې د کوم ولایت؟ جلال آباد. ډېره ښه ده. په دغه لوبه باندې څه فکر لرئ؟ بس دا لوبه خو ډېره مزېدار لوبه وي پوه شوې ځکه چې دې میچ داسې وي چې ګرم وي کله په 2-3 بال باندې یا 2-3 وکټې پاتې وي یا 1 وکټه پاتې وي نو په دې سره دې میچ ډېر ګرم وي په اهل آسان یو بل باندې نه بیلي ځکه چې دې د افغانستان او پاکستان خلک دې دا میچ ډېر ایزي علي نو دې وجې ډېر مزېدار وي. د دې نه مخکې به چې دی یو جیبه شانتې
اواز به و چې یاره د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې دې زوروره مقابله ده. نن سبا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه مقابله وي هغې د خلک ډېره زوروره مقابله وي. دا ولې؟ بس دا داسې چې دا پښتانه سره ټول داسې چې یو بل له کمه نه وایي سره، نو دې وجې. او بل دا چې افغانستان او د پاکستان میچ داسې و چې دا اخره پورې دا ګیم کېږي، جیت هار کله افغانستان شي کله پاکستان شي، نو دې وجې دا میچ خلک خوښوي. میچ هغه خوند کوي چې میچ ګرم وي. نو اوس خو انډیا او پاکستان میچ داسې خاص کر نه کوي لکه افغانستان او پاکستان میچ دی، دا ډېر ګرم میچ وي. امیر صاحب علاقم د جلال آباد سره لري، د جلال آباد ولایت دی. ظاهره خبره ده د افغان کرکټ لوبډله به چې دی د هغې پلوي به یې هغه به سپورټ کوي. هغوی چې بریا ترلاسه کړه بله شپه مستۍ ته دې زړه کېده؟ یاره خوشحاله وو، خو دا چل دی چې پاکستان داسې خپل ټیم دی لکه چې ته موږ زندګي تېروو، نو دا سوچ مو نه کوو لکه د پاکستان ټیم داسې ګو لکه خپله ټیم. خو خیر خوشحاله وو، نور داسې جشن ته زړه نه کېدو. لکه که دې فرض کړه انډیا نه ګټل یا بل ټیم نه موږ په ډېر خوشحاله وو. لکه بیا همغه زړه کې هسې معمولي زړه معمولي کې خو خامخا انسان خوشحاله وي، خو داسې لکه زموږ جشن ته زړه نه کوي چې داسې بهر روزو په روډ باندې. ځکه چې ما وته چې موږ په پاکستان کې ټیم تېر شوی پیدا شوي دلته یو، نو موږ لکه دا نه محسوسوو چې دا پاکستان او افغانستان بل ټیم دا سره موږ دا وایو چې یو ټیم دی. لکه خپل زړه کې دې متن نه دی کړی. والله که مې خبره کړې صرف یو څو ملګري وو هم د پاکستان لکه موږ یو بل داسې چې صرف یو بل له مبارکي ورکوو، دا نږدې ګاونډیان دي صرف سره چې مبارک شه، هم صرف شیر پې کوو لکه یو بل ستنګو. نور زموږ دا خبره نه، ځکه چې ما ورته ویل چې موږ پیدایش دلته شوی دی، موږ د پاکستان په افغانستان په منځ کې بالکل فرق نشو کولی، ځکه چې موږ سره کوم ګاونډیان دي ماشاءالله پاکستان دا ډېر ښه خلک دي. نو که موږ په دې هسې وکړو نو خامخا یو بل ته زړه ازار رسېږي، نو دې وجې موږ هغه شی نه کوو. یو بل خامخا صرف دا و چې میچ دې مبارک شه یو بل چیړي سره. دا تاسو چې په کومه طریقه باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار کوئ یا کوم ملګري یو بل له په مینه محبت باندې مبارکي ورکوي، څه فکر لرئ په دې باندې چې دا کوم ترمنځ دا کومې شخړې روانې دي دا به ختمې شي، دا کرکې دا نفرت به ختم شي؟ دا به انشاءالله ختمېږي، ځکه چې مینه محبت پکار دا نه پکار چې افغانستان فرض کړه پاکستان نه میچ وکړو دی او بل له اخوا دې خوا فیسبوک او په دې ټیک ټاک باندې دا پکار نه وي، ځکه چې موږ ټول سره یو یو. اول خو مسلمانان یو، بیا مسلمان له پښتانه سره یو یو، ځکه چې دلته موږ ټیم تر شو نو دا پکار نه نه دې خلکو نه د هغې خلکو، ځکه دې سره نفرت خورېږي او نفرت چې خور شي نه به هسې لانجې جوړېږي. نو دې نه پکار ده چې یو بل له مینه محبت میسج ورکړو. په افغان کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی ډېر خوښ دی؟ زما نبي. نبي دې په څه وجه خوښ دی؟ بس دا ډېر ښه لونډر دی، فیلډینګ هم ښه کوي، بالینګ هم ښه کوي او بیټینګ هم ښه کوي. پاکستان کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی ډېر خوښ دی؟ زما په پاکستان کې مخکې چې کوم د افریدي خوښ و او اوس چې مې کوم دی بابر اعظم خوښ دی. بابر اعظم دې په څه وجه خوښ دی؟ بس دا ډېر ښه ګیم کوي، پوه شوې، په ټیم باندې خاص کر پریشر نه راولي، خپله وکټه جاري ساتي او خپل رنځ رواني. مشر مشره مننه مهرباني خوشحاله اوسئ. نوم مو څه دی او د کوزې پښتونخوا یې که د بره پښتونخوا؟ نوم مې نورجنان دی او یم د کوزه پښتونخوا. ښه یې د کوزې پښتونخوا.
دا راته ووایي چې د پاکستان افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ چې دا کومه زوروره مقابله وشوله په دې باندې څه فکر لرئ؟ نو دې باندې موږ دا فکر لرو که نه چې خبره ټوله یوه ده، یا بره پښتونخوا یا لاندې پښتونخوا، ټول یو پښتون دی او څه خبره دې کې نشته چې یا هغو ګټلی یا پاکستان ګټلی که نه، بس دا هم ښه خبره ده چې هغو وګټل، ځکه چې روزانه به دوی دغه کوي دا دی ګټي نو خامخا په کیل کې خو دا کېږي، خامخا یو به پکې ګټي یو به پکې بیلي که نه، دا خو به پکې خامخا راځي. خو موږ د یو خبره ده چې که پاکستان ته یې پرېښی وی نو بهتره خبره دا وه چې دی به مخکې تللی و. مطلب تاسو په دې حق کې که پاکستان ته د لوبه پاتې شوې وه نو پاکستان به مخکې تللی وي. پاکستان به مخکې تللی و، صرف دغه خبره ده، نور هغه پښتون دا پښتون یو پښتون. فکر لرئ چې یاره دا ټوله لوبه چې دی دا زمونږ ټوله یوه لوبه ده، هغه بریا هم زمونږ ده دا بریا هم زمونږ ده، دواړه یو دی. ډېره ښه ده. دا راته وایي مشره خپل هم کرکټ کړی شه د ځوانۍ؟ نه کرکټ خو مې نه دی کړی، خو لکه شوق یې لرو ګورو مې په ټي وي باندې ګورئ په ټي وي باندې یې ګورو. بیټسمین هم کم یو خوښ دی په پاکستان کرکټ لوبډله کې؟ پاکستان کرکټ لوبډله کې خو لکه ما په دې اخیر کې نسیم شاه ډېر خوښ شوی و. نسیم شاه؟ ډېر مې خوښ. نسیم شاه خو د هر چا خوښ دی. دا مې ډېر خوښ. دا صرف هغه یو شکه دوه شکو باندې ما خوښ شوی دی. او په افغان کرکټ لوبډله کې د کم یو لوبغاړی خوښ دی؟ یاره هغه کې یو نوم یې رانه هېر شو چې د هغه و د زدران و، ابراهیم زدران. شاباس هغه مې ډېر خوښ. راشد خان دی نه دی خوښ؟ نه نه ما هغه خوښ و. راشد دی ولې نه دی؟ نه نه بس ما ابراهیم زدران خوښ و. ابراهیم زدران دی په څه وجه خوښ دی؟ یاره بس چې یو شکل د سړي باندې ښه ولګي کنه، هغه په ما ښه لګېدلی و. ستاسو چې د کوم علاقې دغه علاقې کوم خوراک ډېر مشهور دی؟ زمونږ علاقې خو د میدان علاقه ده، خاص کر کې د خیبر ایجنسي کې که نه، هغه ځای کې کباب ډېر مشهور دی. کباب که کباب؟ کباب هغه وایي که نه چې په فروټو کې د څه خوښ دی؟ په فروټو کې څه خوښ دی کباب که نه، لکه هغه میدان له کباب مشهور دی. څه فکر لرئ؟ زه خپله خیبر ایجنسي نیمه زه ورګزی یم. چېرته کې پاکستان کرکټ لوبډله دی چې دی میلمه شوه یا افغان کرکټ لوبډله دی میلمه شوله، څه به پرې خورئ؟ نه موږ هغه کباب پرې خورو که نه. نظر دی ستړی مه شې وروره. مننه خوشحاله څپلاخۍ صاحب دی ښه ده. شکر دی. نوم دې څه دی او د کوزي پښتونخوا که د بره پښتونخوا؟ نوم یې الله رحمان ده ولزی ده، د ننګرهار ولایت یم، افغانستان ولایت یم. ډېره ښه ده ډېره ښه ده. د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ چې دا کومه زوروره مقابله وشوه په دغې باندې څه فکر لرئ؟ ډېره ښایسته لوبه وشوه، ټول افغانانو ته دې مبارک وي. ماشاءالله هر یو لوبغاړي په خپل ځای باندې په ښه ښایسته لوبه وکړله او ښه ښایسته شکست یې ورکړ مقابل ټیم ته. افغانستان چې دا کومه بریا ومونده څه فکر لرئ په دې کې د کم یو لوبغاړي چې دی ډېر زیات لاس و؟ دې کې د ټولو په ښه پلان سره کیوتي ول، د کوچ نه نیولې تر اخره بالر بیټینګر په خپل وخت سره په خپل دغه سره ښه لوبه وکړله، که بالینګ کې وو که بیټینګ کې وو. بالرانو ښه نور احمد شو، راشد نبي، نوین الحق هر په خپل ټیم سره ښه بالینګ وکړ او ښه وکټې واخیستې. په افغان کرکټ لوبډله کې چې دی کم یو لوبغاړی دی ډېر زیات خوښ دی او په څه وجه دی خوښ دی؟ راشد ارمان ښایسته بالینګ کوي او ښه زړور لوبغاړی ده. په پاکستان کرکټ لوبډله کې د کم یو لوبغاړی خوښ دی؟ یو مې هم نه ده خوښ. یو دې هم نه دی خوښ؟ نه نه. ولې؟ داسې شوق ورسره نه لرم، خپل افغان لوبغاړي مې خوښېږي. ستړی مه شې وروره. خوشحاله اوسئ وروره، مهرباني. نوم دې څه دی او د کوزي پښتونخوا که د بره پښتونخوا؟ زما خو نوم زړګی دی او مونږ یو د افغانستان کې د لغمان ولایت یو او اوسېږو دلته، زموږ پیدایش اصل کې دلته شوی دی، خو یو د نیکه نه او د پلار د اغېز یو. ډېر ښه. دا راته ووایه چې د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ چې دا کومه زوروره مقابله وشوله په هغې کې افغانستان بریا ومونده، په کوم نظر ورته ګورئ؟ والله چې په ښه نظر ورته ګورو نو بس هر سړی چې محنت کوي که نه، او نو مشران وایي چې خوټې پسې وهي په لاس بدر شي، نادانان وایي دریاب کې جوهر نشته. ډېر ښه. نو بس دې کوشش وکړو، بس هر سړی چې کوشش کوي خامخا میچ ګټي، نو بس خامخا هغې د بریا په نصیب شوه. پاکستان کرکټ لوبډله هغې چې دی دغه بریا ونه مونده، هغې ته به کوم نظر ګورئ؟ هغې ته هم په ښه نظر ګورو. ګټه او بیلات خو پکې شته نو دوه کسان چې لوبه کوي خامخا یو به ګټي یو به بایلي،
هغې بس د بالینګ د لحاظ نه کنې دا پیچ چې کوم سپینرانو دپاره جوړ نو د هغې فاسټرانو بې صحیح بالینګ ونه کړو نو بس د هغې هم څه غلطي نشته دا په کې راځي اوس لس ځل چې پاکستان ته نه میچ ګټلی یو ځل افغانستان وګټو څه وشو ډېره ښه ده وروره دا راته ووایه چې په پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو کې کم لوبغاړي ډېر خوښ دي ولا پاکستان کې خو چې زما خوښ وو مخکې شاید افریدي مې خوښ وو او انضمام مې خوښ وو او اوس دا ټیم زما نه دی خوښ یو مې هم پکې نه دی خوښ ولې دې نه دی خوښ بس دوی داسې لوبه نه کوي نو چې کله تا خوشحاله کي هر کله چې ته دا ګورې د عوام دی جړی هر کله چې ګورې بس انډیا سره چې دوی مخ شي دوی خپې خوږېږي کنې زموږ پاکستان ټیم خوښ دی هسې نه چې نه دی خوښ مسلمانان دي او بیا پښتانه دي او بیا زموږ ورونه دي او بل موږ دلته پیدایش زموږ شوی دی موږ ته بر او لاندې ټول یو وطن دی زموږ موږ پکې څه فرق نشو کولی پاکستان کرکټ ټیم دې کله سپورټ کړی دی هر کله چې نور ټیمونو سره وي خو چې افغانستان سره یې بیا نه سپورټ کوم بیا افغانستان کرکټ لوبډله سپورټ هغه زموږ خپل وطن دی که نه په دې هغه متل دی که نه وي د خپلې بې راوړي د خپلې بې په افغان کرکټ لوبډله کې د کم لوبغاړي خوښ دي زما راشد ډېر خوښ دی او نبی مې خوښ دی خو په حال نن سبا خو ګربز ښه دی چې ګربز خو بس میچ وګټلو نو یار راشد چې بله شپه اتڼ کوو ستا ورسره اتڼ تړه کېده نه اتڼ زما دا خو د اجراګانو کار دی دا زما نه دی خوښ او پاتې شو خوشحالي هر سړی کوي څوک په ډزو کوي څوک په پټاخو کوي خو اتڼ مې نه دی خوښ ما د خپل ورور په واده کې ګډه نه کړی دوی ته به څه وکړم ته د خپل خوشحالۍ اظهار په کومه طریقه کې بس په زړه کوم زه مې ډېر خوشحاله وم د خوشحالۍ نه چې کور ته لاړم روټۍ مې ونه خوړه او قلاره پرېوته او زه خو ولا چې ډېر خفه وم رښتیا خبره باندې کې زه خپل افغانی یم خو پاکستان ټیم زما خوښ دی او بالکل دی صحیح دی زما ورور دی د دې نه زه منکر نه یم چې دا زما ورور نه دی زما خپل هم پیدایش دی افغانستان ټیم زما خوښ دی او پاکستان ټیم هم زما خوښ دی خو پاکستان ټیم مې په دې خوښ دی چې دا سینیر دی یو سینیر یو جونیر دی هغه جونیر دی لکه په ورلډ کپ کې دی ته مطلب هغه کم چانس چې دی ته میلو لکه سیمي فاینل دپاره که نه دې مخکې تلو دپاره لکه نو څلور میچونه دي پکار څلور واړه په څلور واړه وګټي او چې کله په کفتان باندې یا په ټیم باندې فریشل سیوا شي نو هغه ورو بیا ګټلو میچ هم په پیلاک باندې سر شي نو داسې زما خپله بابر اعظم خوښ دی شاید افریدي مې خوښ و شعیب اختر مې خوښ و وسیم اکرم مې خوښ و وقار انس مې خوښ و سلمان بټ مې خوښ و اوسنی ټیم کې رضوان دی بابر اعظم دی خو یو خبره زه کومه چې د دوی هغې خو سیمه فاینل ته تللی نه شي دې لپاره زه پرې خفه یم کنې هغه هم زموږ ټیم دی زه خپله د افغانستان یم خو خبره ده چې په پاکستان په دې خفه شلم چې ولې یو ورځ د سیمه فاینل نه ولې پاتې شو په دې خفه یم صفا درته وایم لکه ستا ټول همدردیان پاکستاني لوبډلې سره او خامخا زما خوښ دی اوس هم وایم بیا هم وایم لکه دا زړه دی که نه چا افریقي ټیم خوښي چا نیوزیلینډ خوښي چا افغانستان خوښي چا پاکستان خوښي زما خپله پاکستان چا انډیا خوښي اوس دلته ژوند کې په انډیا خوښوي اوله شپه چې پاکستان دا میچ کې بریا ترلاسه نه کړله ډېر خفه یاره که رښتیا را باندې وایې که نه چې په دې راپسې افغانان څه هم نه وایي که نه چې ما خپله 11 پېرې یو ځل 11 پېرې بل ځل 11 پېرې بل ځل 23 پېرې مې درود شریف په زړه کې چوف کول چې ما یاره پروردګاره دې سیمه فاینل نه پاتې نه کې پاکستان ټیم ځکه چې دوی خو مالې مخکې نشي تللی ځکه د افغانستان نشي مخکې تللی ما ته پته وي چې یو نور بل نیمه چېرته بله وګټي او یا ونه ګټي خو دا مال دوی سیمه فاینل نه اوس پاتې نشي د خپل غم اظهار دې په کومه طریقه کړی بس په دې طریقه مې وکړه چې ډېر خفه شم نو بیا روټۍ ډېر زیات خورم پوه شو که نه او چا ولې خو 2 غورۍ خورم پوره نو بیا ما روټۍ ډېر زیاته وخوړه او زه روټۍ ډېر زیات خورم چې کله خفه شم لکه زما پلار مړ نو ما پوره 2 غورۍ چاولې خوړلي وو د دې افغان چل مونږ ته مو وایي چې د یو په ځای 2 خورو نه دا چې ګوره ملي تکلیف ده چې کوم سړی خفه شي پوه شو که نه نو هغه څوک روټۍ نه پاتې کېږي او څوک روټۍ سیوا خوري زه خپله سیوا خورم لکه ستا دا خاصیت دی چې ته په افغان کې روټۍ ډېره خورې زیاته خورم زه زیاته خورم که اوستی مه شي خیر نوم د څه دی او د کوم ځای سره تعلق لري د کوزي پښتونخوا که د بره پښتونخوا زه د بره یم ښه د بره پښتونخوا دا راته ووایه پاکستان او افغانستان کرکټ چې کومه لوبډله وه د هغې ترمنځ ډېره زیاته زوروره مقابله وشوله او هغې کې افغانستان چې دی هغې بریا وموندله هغې ته په کوم نظر باندې ګورې په ښه نظر باندې به ګورو په ښه نظر ورته ګورې کومه یو کرکټ لوبډله ډېره زیاته خوښه ده د افغانستان که د پاکستان افغانستان کوم یو لوبغاړی دی پکې ډېر خوښ دی راشد خان په خپله باندې کرکټ شوق لرې او کرکټ ته کړی دی او څومره وخت د
دا یو څلور میاشتې کېږي. ایله بیله څلور میاشتې وشي چې کرکټ دې شروع کړی دی. نه نور هم کو لګیا که نه بس کرکټ شروع کوو. افغاني کرکټ لوبډله کې د کوم یو بالر ډېر زیات خوښ دی؟ هغه څه شینا نه دی. کوم شینا؟ یو خو زمونږ د کلي شینا دی. نه بل کرکټ کې چېرې یو ما سره دا دی، یو شینا دلته هم ولاړ دی. پاکستاني کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی خوښ دی؟ بابر اعظم. بابر اعظم په څه وجه دی خوښ دی؟ بس صحیح هغه هم کوي، کرکټ هم کوي او بیټینګ هم کوي. بیټسمین صحیح دی. د بیټینګ په وجه دی خوښ دی. ستړی مه شې وروره. الله دې مړ شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول افغان لپاره ډېره مننه. کور دې ودان. نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق لري؟ د کوزي پښتونخوا که د بره پښتونخوا؟ زه د کوزې پښتونخوا یم. عبدالوحید افریدي. کرکټ ته کړی دی؟ او کرکټ خو مې کړی، اوس کرالوي شولو. څومره وخت؟ تقریبا داسې 12 کاله خو به مې کړي. اوس ښار ته پاتې شي، بې دا مزدوري جوړه شوه. نو کنې اوس هم شوق لرو. اوس هم په پاکستان کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی ډېر زیات خوښ دی؟ رضوان، بابر اعظم دواړه. رضوان چې کوم دی دا خو په خپل هغه ډېر ماین دی، خپل دین باندې. دا بابر اعظم دواړه پلیران خپل کلاړیان دي، بیټمینان ښه بیټینګ کوي. په افغانستان کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی ډېر زیات خوښ دی؟ افغان مې یقینا ټول خوښ دي. ټول دې خوښ دي؟ هغه بیلنس د بالینګ بیټینګ او د مقابلې په هغه کې یو قسم نه جذبه وي په کېدو کې. نو زه پرې ډېر خوشحاله شوم چې میچ هغه کړو دوم او دواړه زموږ ټیمونه دي. او خاص کر زه افغان دپاره ډېر پرې خوشحاله یم چې افغانستان خلک ډېر خوشحاله په دغه میچ باندې. او بل چې خلک به څوک وي، که پاکستان وي که افغان وي، زموږ لپاره یوه زموږ به حصه وشي. خو لکه چې څوک ښه مقابله وکړي موږ هغه سپورټ کوو. سمیر صاحب یو پرسنل تپوس کوم که نه، لکه ماشاءالله شرع د غوښه برابر درست دی د خیره سره، خو بیا هم ځواني ده، کله کله ډېر داسې نرۍ نرۍ تخنیږي. بس په دې کې څه ځکه چې انسان د نفس لري نو خامخا نو لکه د خبرې مطلب مې دا دی چې افغانستان والا بریا ترلاسه کړله په دې کرکټ کې، اتڼ ته زړه کېده؟ او ولې نه، تاو شوی وي؟ تاو شوی خو نه وي، ځکه چې ځان نه شرم راغی راته. دا مونږ سره یو بل رور ولاړ دی، راځئ د دې نه تپوس پوښتنې کوو. د دې مارکیټ صدر هم دی چې د دوی د پاکستان افغانستان کرکټ لوبډلې چې دا کومه مقابله وشو په دې باره کې د دوی څه فکر دی؟ ستړی مه شئ وروره. ډېره مننه، په خیر راغلی. څه مو نوم دی او د کوزې پښتونخوا سره تعلق ساتئ که د بره پښتونخوا سره؟ زه محمد نذیر ابراهیمي یم، د افغانستان د کابل ولایت څخه. د پاکستان افغانستان کرکټ لوبډلې ترمنځ چې دا کومه مقابله وشوه دې باره کې تاسو څه نظر دی؟ نظر مو دا خو باید چې یو پازیټیو نظر وي. دا گیم ده، دا میچ ده، دا باید هر یو په دې کې څوک چې برخه اخلي باید یو د تر مابینه کومه خصومات یا دشمني یا کومه بل څه شی نشته. باید دواړه جانبه چې څوک ګټي، هر جیت په دې کې شته. که څوک هم ګټي هغه باید فخر وکړي. دواړه طرف ته افغانان دي، دواړه طرف ته پښتانه دي، سره باید سره جوړ شي. نه باید چې یو بل ته توهین وشي، نه باید یو بل ته یو something like a competition داسې نه وي. دوستانه ماحول کې باید یو ماحول جوړ کړي او هر یو افغان، هر یو یا پاکستانی غړی چې یا افغان غړی چې په دې باندې فخر وکړي دواړه جانبه. که دوی وګټي د هغوی افتخار ده، که موږ وګټو زموږ افتخار ده. نو په دې کې نه باید منځ کې کوم هغه پیدا شي، نفرت پیدا شي. باید صمیمیت نور هم زیات شي، دوستي زیات شي، د یو بل پالنه وشي او یو بل سره ښه رویه ښه رویه ولګي. په پاکستان کرکټ لوبډله کې د کوم یو لوبغاړی خوښ دی؟ لوبډلې خو ټولې ښې دي، خو چې څوک کوشش کوي چې ځان لپاره یا ملک لپاره یو لاس راوړنه ترلاسه کړي، موږ هغه خوښ ده. نو کوم لوبغاړی دی؟ نو مشخص کولی نه شم چې کوم باید چې وي. څه مخکې و دلته خو چې ګیم کې ډېر ښه لوبېدله او ډېر خلک ورسره مینه درلودله، یعنې شاهد افریدي چې لالا لقب لري نن سبا. نو هغه خو او نن سبا خو خلک ډېر زیات رضوان ته لیفټ ورکوي، نو هغې ته خو توجه لري. او په افغانستان کرکټ لوبډله کې د کوم لوبغاړی؟ افغانستان کې ماشاءالله چې وي ټول ښه دي. نبیل الله ده، راشد خان صاحب ده او زمن کې ګربز برادر is the best. Everybody like him. ډېره مننه. دا کوم خلک چې د کرکټ نه پس د نفرت خوري، د کرکه خوري، کنزل وینا کوي، د دې باره کې څه فکر لري؟ دې ته څه پیغام ورکوي؟ دې ته زما یو پیام دا ده چې نه باید دا کار وشي.
ټول سره ما مخکې هم دا خبره چې سره وپالو، نه باید چې دښمني وکړو، نه باید چې سره نفرت پیدا کړو، مینه وکړو. نو زنده باد اسلام او زنده باد ټول ملت د اسلام، او په دې کې باید همیشه یو بل ته لاس ورکړو او مینه وکړو. ډیره مننه ملګرو. تاسو د خلکو مختلف نظرونه مونږ سره وکتل چې د هغې د دغه مقابلې باره کې څه تاثرات او څه نظر و. تر بلې خپرونې خپل کوربه امیر شهباز قلندر اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم.